السلام علیکم وروره. وعلیکم سلام. سړی مشي خیر اوسې وروره. دا موږ نوي راستانه شوي یو کډوال یو که لږه مرسته راسره وکړي. صحیح ده. نه وروره د پیسو مرسته نه غواړم. د پیسو مرسته راسره د کډوال وزارت اړوندو ادارو راسره کړې هغه مشکل حل دی. ما سره نوره مرسته وکړه. نو وروره بیا زه تا سره د څه شي مرسته وکړم چې پیسې م نه غواړې؟ دغه مرسته وروره چې د خپل ماشومان په ښوونځیو کې څنګه داخل کړم. دا خو اسانه خبره ده و ماما. نږدې یو ښوونځي ته ورشه، هلته به درته داخل کړي. داسې به مې کړي وروره، خو زه نابلده یم، باید چې خبر نه یم چې زه وکړم څه. که ته راسره تللی وې نو دا به ډېره ښه وه. ولې نه ماما، په دواړو سترګو. دولتي ښوونځي چې دي په دې کې زده کړې چې دي دا وړیا دي، همدې تر څنګ شخصي ښوونځي چې دي دغو هم پوره تخفیف ورکړی دی کډوالو ته. مه خفه کېږه. نو راځه چې ځو که نه وروره. راځه. ګرانو هېوادوالو، خپل ماشومان په خپلو نږدې سیمو کې ښوونځي او یا مدرسه کې شامل کړئ څو راتلونکی روښانه شي، ځکه باسواده ماشومان د هېواد روښانه راتلونکی دی.